د کابل منډوي د هر ډول توکو او په ځانګړي توګه له خوراکي توکو ډکوي، خو له تېرو څو کلونو راهیسې د ناسمو اقتصادي شرایطو په نتیجه کې چې د خلکو د اخیستو توان لږ شوی، د هیواد په کچه د اکثره کورنیو سرپرستان دغه لومړني توکي نشي پیرلی. د اخیستو د توان لږوالی د سودا اخیستونکو په چلند کې له ورایه ښکاري، لکه دا کس چې د خوراکي توکو په دې ډک دوکان کې توکي بیه کوي او پرته له اخیستو ترې روانیږي. هغوی چې حتی د لومړنیو توکو له رانیولو بېوسه دي، ورته د بازار بیې لوړې ښکاري، خو یو شمېر نور چې نسبي توان لري د روژې سږنۍ میاشت کې د بازار بیې مناسبې بولي. آرد، برنج، روغن، چای، بوره، صابون، همه چیزی را گرفتیم. الحمدلله از امسال سابق نرخ‌ها بسیار پایین است. دیگه برای مردم خیلی زیاد دیگه خوب است که در وقت کم پیسه‌ای و بدبختی و رمضان دیگه ماه مبارک رمضان است و الحمدلله شکر بسیار زیاد دیگه نرخ‌ها فعلا پایین است. دې کس له دوکان تازه د اړتیا وړ توکي وپیرل او د خپل موټر په ډاله کې یې ایښي. د توکو اوسنۍ بیې له دې امله مناسبې ګڼي چې په مارکیټ کې کنټرول زیات شوی او دکانداران نشي کولی چې په خپل زړه توکي وپلوري. ما تا جایی که فکر میکنیم همین کنترل بازار هستن، کنترل میکنن نرخ اینمی هست که نرخ فعلا در کنترل است که از بدل خود معامله کرده نمیتونن، فروخته نمیتونن. کنترل همه روزه کنترل میشه، دوکانا خود کنترل میشه. فعلا خوب است دیگه نسبت به پیش از رمضان الان فیصدی کم هنوز افزونتر شده. فکر میکنی که در می حد قیمتایی که تعیین شده است مردم توان خریداریش داشته داره؟ فکر میکنیم این قیمتایی را که به خاطر مواد ارتزاقی تعیین شده است مردم توانش داره که بخره ایره؟ خب بعضی مشکلات هایی هست که مردم بیکار است و کار و روزگار نداره. خب اگر دمین نرخ باشه اکثر زیاد خریده نمیتونه. هغه مهال چې د خلکو د توکو د اخیستلو توان ډیر وو، د لاسګاډو لرونکو مزدورۍ هم ډیرې وې، خو اوس وایي د ورځنۍ په ناڅیزه مزدورۍ هم شکر وباسي. د دوی د دې خبرې برعکس دکانداران بیا له ورځني پلور راضي ښکاري او وایي چې د تیرو څو کلونو په پرتله د خوراکي توکو بیې په مراتبو ټیټې شوي دي. امسال خو فضل خداست خوب است. در ماه مبارک رمضان نرخ‌های آرد، روغن، برنج هم خوب شده، کلش ارزان شده نظر به پارسال. پارسال یک بوجیار 2700 بود، حال امسال 1820 روپه 30 روپه میچله. روغن بود 2800 300 800 900، امسال است 17,500 1700 تا 1800 روپه است. و برنج هم امسال خوب شده، از 3000 پایین شده تا 2700 600 خوب برنج پیدا میشه. تا سابق که 3500 بود و امسال 3300 200 است. خو سږکال د روژې پر مهال د بیو د ټیټوالي لامل څه دی؟ بسط جهان ارزان شده. تولید وطن هم سابق و نرمال است. قیمتایش پایان نامده؟ نه نرمال است. از پارسال که از مورده 7.5 لوبیا که شما متعدد قسم چی دارین؟ لوبیا از 5.5 شروع تا 900 پس لوبیای وطنی خوبش. دغه دکاندار بیا پر دې باور دی چې د لومړنیو توکو بیې په خپله مولده هیوادونو کې راټیټې شوي او دې بدلون د افغانستان په کورنیو بازارونو کې هم د توکو بیې ټیټې کړي. دست به جایی که جایدادش مالزی است از اونجا نرخش ارزان شده. این یک نفع است.
د توکو د بیو ټیټوالی که له یوې خوا مولده هیوادونو کې د ارزانه تولید محصول بلل کیږي، له بلې خوا د افغانستان د ملي سوداګرو د خوراکي توکو ټولنه هم د بیو په ټیټوالي کې د رول لرلو دعوه کوي. د دې ټولنې رئیس د دکاندارانو برعکس وایي که څه هم په مولده هیوادونو کې د توکو بیې لوړې دي، خو د عین جنس بیه بیا په افغانستان کې ټیټه ده. سږکال خوشبختانه نرخونه تیر کلونه ډېر ښه دي او بله خبر دا درته وکړم چې کومه نرخنامه موږ ته دولت راکوي د هغې نه زموږ نرخونه ډېر زیات ټیټ دي. مثلا هغوی موږ ته مثال په توګه نرخنامه تاسو په مخ کې د هغې یو بوجۍ مروج وړ قزاقي موږ ته راکړي په 1850 په 1800 موږ خرڅوو، هغوی 2900 روپۍ د یو بوجۍ وریځو موږ ته نرخ راکړی، موږ هماغه په 2000 وخرڅوو. خوشبختانه هغه نرخونه چې دولت ورکوي د هغو نه هم نرخونه دغه دي کم دي او دا د شکر ځای ده. او سږکال په روزه کې خو ارتزاقي مواد داسې یو دغه دي چې دا د یو واحد چتر تر لاندې په یو سالم رقابت باندې بنا شوي دي په دې مخکې حکومتونو کې اوس. نو چېرته سالم رقابت موجود دی هلته د نرخونو جګوالی چې دا هغه هم ډېر امکان نه لري احتکار او انحصار د شی نه دغه کېږي، ځکه چې تاسو بازار کې ګورئ یو وخت یې 2 رقم وریځې راتلې، اوس په سلګونو مارکې راځي، د دې انحصار نشي کېدلی، غوړي هم چنان بل هم چنان. خو دغه شی موږ په تیر وختونو کې د اتحادیې د کوشش په وجه باندې او د چارواکو په مرسته باندې څه تر ننه پورې هم دا ادامه لري، دا کارونه موږ کړي دي او انشاءالله نور به هم وشي. که چېرته موږ سره همدغسې چارواکي د همکار اوسي انشاءالله مشکل به حل. وخت نه وخت د افغانستان په بازارونو کې د بیو لوړوالی د خلکو شکایتونه زیاتوي، خو سوداګر وایي افغانستان د یو مصرفي هیواد په توګه له بهر څخه پر وارداتو تکیه ده او په باور یې په بهرنیو هیوادونو کې ټول اقتصادي بدلونونه د افغانستان په بازارونو کې د بیو پر لوړوالي او ټیټوالي اغیز کوي. موږ تاسو مصرفي ملک یو، تولیدي نه یو، خو کله کله چې په خارج کې بعض مشکلات پیدا شي نو حتما تاثیرات په موږ خامخا پرېوځي. لکه مثلا موږ باندې لاره بنده شي، خارج کې ریټونه جګ شي او یا دغه وشي، دلته کوم مشکل پیش افغانستان کې د ډالر اوچتوالی راشي که نه، خو بغیر د نور انشاءالله دغه دی. او بل چې موږ ګورو د ګاونډیانو نه موږ ډېر ښه یو، ځکه چې هغوی تولیدي دی او موږ مصرفي، دا ډېر د خوشبختي ځای دی. ډېر مسایل داسې دي چې باید دا کریډټ موږ خپله تجار ته ورکړو، ځکه چې مثلا موږ ګورو پاکستان خپله تولیدي ده، موږ غنم نه لرو چې تولید کړو، د هغې نه موږ په ملک غنم ډېر ارزان دي. غوړي مثلا د پاکستان تولیدي ده، موږ غوړي ډېر ارزان لرو نسبت پاکستان ته، او نور شیونه هم همداسې. خوشبختانه دغه زمینه موږ د اتحادیې په واسطه باندې ډېر تجارانو ته داسې مساعده کړه چې دوی وکولی شي د دنیا هر ګوټ نه ارزانه او ښه مالونه افغانستان ته راوړي. که چېرته یو ملک کې جګ شي نو موږ بل لس زمینه سازي ورته کړې چې هغوی لاړ شي. مثلا اوس که موږ د خپل همسایګانو ځان پرتله کړو موږ نرخونه ښه دي. په افغانستان کې د تیر په پرتله د لوږې او بېوزلۍ کچې زیاتېدو د خلکو د اخیستو زور نور هم وچ کړ. د ملګري ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر یا اوچا د وروستي راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړمن دي او له ډلې 6 میلیونه هغه د خوړو په قحطۍ کې واقع دي. دغه حالت د کابل په منډوي کې د خوراکي توکو ډکو دکانونو تر مخ هغه مهال ښه درک کیدای شي چې اخیستونکي یې د ناتوانۍ له امله چوپه خوله له مخې تېرېږي.